علیکم ګلالۍ زده کوونکو ستړي مه شئ. یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالي ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي دم ګړی روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسې په تېر لوست کې د 14 فورم تر 20 پوښتنې پورې پوښتنې حل کړي، د ریاضي د برخې پوښتنې حل کړي. نن راځو موږ او تاسې په همدغه 14 فورم کې د 21 پوښتنې څخه پیل کوو. په 21 پوښتنه کې داسې پوښتنه پوښتل شوې ده چې لیمیټ د ساین د پای پر دوه کل په توان د 1 پر x منفي 1 چې x ته کروب وکړي 1 ته مساوي له څو سره دی. نو 21 پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې چې لیمیټ د ساین د پای پر دوه کل په توان د 1 پر x منفي 1 چې x ته کروب وکړي 1 ته x ته کروب وکړي 1 ته نږدې شي 1 ته مساوي له څو سره دی. پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده او دې پوښتنې ته یې ورکړي دي څو ځوابونه؟ 4 ځواب یې ورکړي چې لومړی ځواب کې ورته لیکلي منفي لایت نهي، منفي لایت نهي، او دویم ځواب کې ورته لیکلي دي مثبت لایت نهي، دریم ځواب ورکړی 1 او څلورم ځواب ورکړی دی څلورم ځواب ورته ورکړی دی چې لیمیټ نه لري، لیمیټ نه لري. نو داسې 4 ځواب ورکړي دي. په حل باندې پیل کوو، لیکو حل. حل پوښتنه په دې ډول راکړل شوې ده چې لیمیټ د ساین پای پر 2 کل په توان دی 1 پر x منفي 1 چې x نږدې شي 1 ته یا تقرب وکړي 1 ته مساوي له څو سره دی. پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده. ښه ګلالۍ زده کوونکو، که موږ او تاسې دلته وګورو، که د لیمیټ په ځای قیمت وضع کړو نو دا لیکو چې ساین د پای پر 2 کل په توان دی 1 پر 1 منفي 1 نو دا به مساوي شي ساین د پای پر 2 څو کېږي 1 لیکم 1 پر توان د 1 پر 0 او دا مساوي کېږي 1 په توان د لایت نهي او دا مساوي کېږي هر عدد په توان د یو عدد په توان د هر عدد مساوي د 1 سره دی. نو موږ او تاسې وایو چې د دې ځواب څو دی؟ 1 دی. یعنې که چیرته موږ په 1 په توان د هر عدد پورته کړو، که 0 اوسي که هر عدد اوسي 1 اوسي 2 لایت نهي پس بیرته 1 کېږي، ځکه 1 د ضرب په حالت کې چې دی خنثی عدد دی، یعنې که هر عدد سره ضرب شي بیرته هماغه عدد کېږي. نو موږ او تاسې ځواب څو دی؟ 1 لاسته راغی. په پورتنۍ ځوابونو کې ګلالۍ زده کوونکو تاسو وګورئ، پورتنۍ ځوابونو کې که تاسو وګورئ ګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسې ته دریم ځواب سم ځواب دی چې راکړل شوی دی. یعنې موږ او تاسې وایو چې دا دریم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی. دویشتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده، لیکلي دي وي که چیرته اپسیلون د x چې x ته کروب وکړي 0 ته یوه بې نهایته کوچنۍ تابع اوسي او لیمیټ ته کا x چې x ته کروب وکړي 0 ته مساوي منفي 8 وي، نو د اپسیلون x مساوي له څو سره ده. پوښتنه په دې ډول ده، دویشتمه پوښتنه داسې شوې ده وی که چیرته اپسیلون د x یوه تابع بې نهایته کوچنۍ اوسي په دې هغه صورت کې چې x ته کروب وکړي 0 ته او بله تابع راکړل شوي چې د کا x تابع ده او دا وښئ لیمیټ ته کا x تابع چې x ته کروب وکړي 0 ته یا نږدې شي 0 ته مساوي منفي 8 اوسي. څو اوسي؟ منفي 8. نو پس اپسیلون د x تابع مساوي له څو سره ده؟ اپسیلون د x تابع مساوي له څو سره ده. پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې. راځو د دې ځوابونو ته چې لومړی ځواب په دې ډول راکړی دی. په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې اپسیلون د x مساوي کېږي 8 جمع د کا x تابع
دویم ځواب یې ورکړی دی. په دویم ځواب کې لیکلی دي چې اپسلون د ایکس مساوي صفر دی او دریم ځواب یې ورکړی دی چې دریم ځواب یې لیکلی دی اپسلون د ایکس مساوي کیږي منفي اته جمع کا ایکس تابع او څلورم ځواب یې ورکړی دی. په څلورم ځواب کې لیکلی دي چې اپسلون د ایکس مساوي کیږي اپسلون د ایکس مساوي کیږي لیمیټ د کا ایکس تابع چې ایکس ته کروب وکړي شلو ته جمع اته جمع څو جمع هم اته. وایي کوم ځواب سم ځواب دی؟ موږ او تاسو ته داسې پوښتنه راکړل شوې چې اپسلون د ایکس یوه تابع بې نهایته کوچنۍ تابع اوسي چې ایکس ته کروب وکړي شلو ته لیمیټ د کا ایکس چې ایکس ته کروب وکړي شلو ته دا مساوي منفي اته اوسي. نو اپسلون د ایکس مساوي څو دی؟ اپسلون د ایکس مساوي څو دی؟ راځو په حل باندې پیل کوو. حل یې دلته لیکم حل دا چې موږ تاسې تابع راکړل شوې ده چې کا ایکس وبخښئ لیمیټ ته کا ایکس ده لیمیټ ته کا ایکس چې ایکس ته کروب وکړي څو ته شلو ته او دا مساوي منفي اته اوسي. نو د منفي اته اوسي او اپسلون د ایکس موږ او تاسې داسې لوستي که لیمیټ د اف ایکس تابع چې ایکس ته کروب وکړي چې شته ای ته دا مساوي کیږي بی جمع اپسلون د ایکس سره په هغه صورت کې چې لیمیټ ته اپسلون د ایکس چې ایکس ته کروب وکړي ای ته دا ډېره بې نهایته کوچنۍ تابع ده مساوي کیږي د څو سره؟ د صفر سره. که چیرته موږ د دې لیمیټ واخلو یا په دې ډول چې اف ایکس تابع مساوي کیږي بی جمع اپسلون د ایکس هم کولی شو. دا چې بې نهایته کوچنۍ تابع کیږي نو پر دې اساس باندې موږ او تاسې د لیمیټونو د اخیستلو پر اساس باندې چې قیمت لاسته راځي نو لیکو چې لیمیټ د کا ایکس چې ایکس ته کروب وکړي شلو ته مساوي کیږي منفي اتو سره. د دې څخه داسې پایله لاسته راځي چې کا ایکس به مساوي شي د چی سره؟ منفي اته. دلته که وګورو یوازې قیمت د چی شي راځي؟ اف ایکس مساوي بی جمع که چېرته دا تکرب وکړي دې ته نو مساوي کیږي د عدد سره. نو موږ لیکو لیمیټ د کا ایکس چې ایکس تکرب وکړي شلو ته منفي اته نو دا مساوي کیږي منفي اته جمع اپسلون د ایکس چې اپسلون ډېر بې نهایته کوچنۍ تابع ده. که دې ځای نه اپسلون د ایکس لاسته راوړو او دا د مساوات څخه دې خواته راوګرځو نو راځي اته جمع کا ایکس تابع. نو زموږ او تاسو ځواب کوم ځواب دی؟ دا ځواب دی. په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ که موږ او تاسو وګورو لومړی ځواب یې راکړی اپسلون د ایکس مساوي کیږي اته جمع کا ایکس. دویم ځواب د اپسلون د ایکس مساوي صفر سره او دریم ځواب دی چې اپسلون د ایکس مساوي منفي اته جمع کا ایکس. نو په دې شکل موږ او تاسې دا قیمت ځواب لومړی ځواب سم ځواب دی چې موږ او تاسو ته راکړی دی. هر وخت چې وایي تابع ولرو چې د هغه تابع مساوي بي جمع اپسلون د ایکس اوسي او اپسلون ډېر کوچنی اوسي نو په هغه صورت کې اپسلون مساوي د صفر سره کیږي. نو کله چې یوه تابع عدد راکړل شوی وي او د هغې لیمیټ لاسته راوړو نو هغه هم چې موږ او تاسې تفریق سره بیرته نږدې صفر عدد کیږي. نو ځکه وایو چې اپسلون مساوي کیږي اته جمع کا ایکس سره. ښه ګلالۍ زده کوونکو زموږ او تاسو ته داسې پوښتل شوي دي په 23مه پوښتنه کې لیکلي دي چې لیمیټ د جی ایکس تابع چې ایکس ته کروب وکړي 3/2 ته او دا مساوي 15 شي نو د جی ایکس تابع افقي مجانب عبارت دی له لومړی ځواب یې ورکړی دی ته
دې پوښتنې ته دغه تابع راکړې وې تاسو د دې دغه لاسته راوړئ افقي مجانب یې لاسته راوړئ نو موږ دلته لومړی ځواب راکړی چې مجانب نه لري افقي مجانب د تشخیص وړ نه دی تشخیص وړ نه دی دویم ځواب یې ورکړی دی چې په دویم کې لیکلي وای مساوي کېږي 3/2 او دریم ځواب یې ورکړی دی چې x مساوي کېږي 5 او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې y مساوي کېږي 5 سره. ښه ګلالۍ زده کوونکو وایي تاسو چې لاسته راوړئ د دې افقي مجانب راوړئ. راځو په حال باندې پیل کوو. لیکو حل. که موږ دې تابع ته وګورو چې تابع په دې ډول راکړل شوې چې لیمیټ د جی ایکس اوکې لیمیټ د جی ایکس چې ایکس ته کار وکړي 3 پر یا نږدې شي 3/2 ته دا به مساوي شي د 5 سره. کله چې موږ او تاسې افقي مجانب لاسته راوړو نو موږ به داسې ویلي که چېرته یوه تابع د اف ایکس یوه تابع اوسي راکړل شوي وي نو د دې تابع لیمیټ به ماخیستو چې لیمیټ ته اف ایکس چې ایکس ته کار وکړي لایه ناهي ته نو کوم عدد به چې موږ او تاسو ته لاسته راغی هغه به چې افقي مجانب به و. که دلته وګورو دا یوه ثابته تابع ده نو دلته د دې افقي مجانب د تشخیص وړ نه دی ځکه چې دلته ایکس تقرب کړی 3/2 ته باید ایکس تقرب وکړي لایه ناهي ته یو بله مسله دا چې دلته دا مجهول نه لري ثابته تابع ده نو د دې په اساس موږ او تاسې ووایو چې دا افقي مجانب د تشخیص وړ نه دی یا نه لري. نو لومړی ځواب زموږ او تاسې څه دی سم ځواب دی چې موږ او تاسو ته راکړل شوی دی یعنې لومړنی ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی. ښه 40مه پوښتنه داسې پوښتل شوې ده که چیرته لیمیټ ته جی ایکس تابع چې ایکس ته کروب وکړي 5/6 ته او دا مساوي 5/6 اوسي تاسو د دې تابع چې لاسته راوړئ عمودي مجانب لاسته راوړئ د جی ایکس تابع عمودي مجانب څو دی. لومړی ځواب یې ورکړی ورته په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې وای مساوي کېږي 5/6 وای مساوي کېږي 5/6. دویم ځواب یې ورکړی دی چې وای مساوي ایکس مساوي کېږي 6/5 او دریم ځواب ورکړی چې ایکس مساوي کېږي 5/6 ایکس مساوي کېږي 5/6 او څلورم ځواب ورکړی دی چې عمودي مجانب یې د تشخیص وړ نه دی. عمودي مجانب یې د تشخیص وړ نه دی. په دې ډول دا پوښتنه موږ او تاسو څخه پوښتل شوې ده چې لیمیټ ته جی ایکس تابع چې ایکس ته کار وکړي 5/6 ته او مساوي شي د 5/6 سره نو د جی ایکس تابع عمودي مجانب څو دی. د جی ایکس تابع عمودي مجانب څو دی. څلور ځواب راکړي چې وای مساوي کېږي 5/6 بل ځواب راکړی چې ایکس مساوي کېږي 6/5 بل ځواب راکړی چې ایکس مساوي کېږي 5/3 او څلورم ځواب لیکلی چې عمودي مجانب یې د تشخیص وړ نه دی. ګورئ ګلالۍ زده کوونکو کله چې موږ او تاسې یوه تابع درلودله او د تابع په دې باندې حل پیل کوو نو دلته تابع دا چې راکړل شوې ده د لیمیټ ته جی ایکس چې ایکس ته کار وکړي څو ته 5/6 ته 5/6 ته
او دا مساوي 15 پر چې اوسي پر شپږ باندې. موږ او تاسې لرله که چېرته یوه تابع ولرو په دې ډول چې مثلا اف ایکس تابع مساوي کیږي جی ایکس پر ایچ ایکس. په دې ډول تابع چې لرله موږ او تاسې چې کله عمودي مجانب د دې پیدا کوو نو د دې تابع مخرج به موږ څه کوو؟ د صفر سره به وضع کوو. نو بیا به هم چې کوم قیمت د ایکس دپاره یا د دې دپاره لاسته راتلو هغه به موږ او تاسې ویلې چې د دې تابع څه دی؟ افقي عمودي مجانب دی، وبخښئ عمودي مجانب دی. څرنګه چې په دې تابع کې موږ او تاسې ګورو دلته پخپله دا هم یوه ثابته تابع ده، یعنې د اف ایکس تابع دلته چې دا د جی ایکس اف ایکس تابع یوه ثابته تابع ده چې مساوي کیږي د سی سره. نو کله چې ثابته تابع ده نو موږ دلته د دې دپاره څه نه لرو؟ عمودي مجانب نه لرو، او د عمودي مجانب د تشخیص وړ نه دی ځکه چې مخرج نه لري او په مخرج کې مجهول نشته دی، یعنې یوازې ثابته متحول بیخي لري نه، نو ثابته تابع ده. نو موږ وایو چې د دې عمودي مجانب چې دی د تشخیص وړ نه دی. که تاسو څلورم ځواب ته وګورئ څلورم ځواب سم دی چې موږ او تاسو ته راکړل شوی دی. ښه ګلاله زده کوونکو دا وه څلېرویشتمه پوښتنه چې موږ او تاسې حل کړه. پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده وی اف ایکس مساوي کیږي ساین د 2x، نو اف ایکس مشتق مساوي له څو سره دی؟ د اف ایکس مشتق مساوي له څو سره دی؟ نو جوابونه یې ورکړي دي. 15مه پوښتنه د اف ایکس تابع راکړې ده چې اف ایکس تابع مساوي کیږي ساین د 2x. وایي تاسو د اف ایکس مشتق مساوي د څو سره دی؟ داسې پوښتنه پوښتل شوې ده. په لومړي ځواب کې ورته ورکړي دي چې لومړی ځواب یې لیکلی دی چې 4 کوساین د 2x پر 2. دویم ځواب یې ورکړی دی، دویم ځواب یې لیکلی دی چې کوساین د 2x او دریم ځواب یې ورکړی دی. په دریم ځواب کې لیکلی دي -2 کوساین د 2x او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې ساین د 2x. موږ او تاسو ته دا تابع راکړې ده چې اف ایکس مساوي کیږي ساین د 2x، نو مشتق یې مساوي له څو سره دی؟ حل. په حل باندې پیل کوو. لیکم حل. حل کې دا چې تابع راکړې ده چې اف ایکس مساوي کیږي ساین د 2x، نو پس مشتق یې عبارت له څو څخه دی؟ ګورئ ګلاله زده کوونکو موږ او تاسې لرل که چېرته یوه مثلثاتي افاده ولرو په دې ډول چې اف ایکس مساوي کیږي فرض که ساین د یو تابع، که توان هم ولري یعنې n، نو د دې مشتق چې موږ او تاسې اخیستو څه هم کوله؟ ساین د یو. نو موږ او تاسې لومړی د زاویې مشتق به هم اخیستو، یعنې مشتق د دې عبارت د څخه دی؟ زاویه مشتق څو دی؟ یعنی عمومی مشتق که وی عمومی مشتق توان یو دی، نو لیکو ساین د یو ضرب د زاویه مشتق نو د دې دپاره هم موږ او تاسې شی کوو اف ایکس مساوي کیږي ساین د 2x تابع مشتق عبارت دی اف ایکس مشتق به مساوي شي د ساین مشتق چې دی کوساین د 2x ضرب د 2، یعنی ضرب د زاویه مشتق. که دا موږ نور منظم ولیکو نو وبه لیکو چې د اف ایکس مشتق مساوي کیږي 2 ضرب د کوساین د 2x. راځو دا زموږ او تاسې ځواب شو. پورتني ځوابونو ته ګورو. لومړی ځواب دی 4 کوساین د 2x پر 2، دویم ځواب دی کوساین د 2x، دویم -2، دلته علامه منفي ده ساین. که دې ځواب ته وګورو اختصار یې کو 2 کوساین د 2x راځي. نو موږ او تاسې وایو چې د دې تابع صورت و مخرج یعنی ضرب د 2 کوو، ضرب د 2 ټوله تابع سره. کله چې ټوله تابع دلته به دا
داسې ولیکم چې دا مساوي کیږي 2 پر 2 ضرب 2 کوساین د 2x په دې ډول کله چې موږ دا ولیکو نو د اف ایکس تابع مشتق مساوي کیږي دا څو راځي 4 وبخئ 2 په 2 کې 4 کوساین د 2x پر 2 باندې نو آخري ځواب زموږ دا هغه ځواب دی چې پورته راکړل شوی دی په پورتنۍ ځوابونو کې تاسو ګورئ لومړی ځواب زموږ تاسې سم ځواب دی چې راکړل شوی دلته یعنی هر وخت چې موږ تاسې کومه پوښتنه حلو د هغه ځوابونو دپاره یې حلو چې په پورتنۍ ځوابونو کې راکړل شوي اوسي دا و ګلالۍ زده کوونکو زموږ او تاسې 25مه پوښتنه شپږویشتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوي لیکلي دي لیمټ د ساین د ا مربع منفي ا پر ا مربع منفي 1 مساوي له څو سره دی داسې پوښتنه ده چې لیمټ د ساین د ا مربع منفي 1 پر ا مربع منفي 1 چې اکس تقرب وکړي ا ته یو ته دا مساوي کیږي له څو سره دا مساوي کیږي له څو سره د دې پوښتنې لپاره موږ تاسو ته هم 4 ځواب یې راکړي چې په لومړي ځواب کې راته لیکلي دي چې یو دویم ځواب یې راکړی دی د لپاره منفي 2 او دریم ځواب یې راکړی راته 0 او څلورم ځواب یې راکړی راته 2 وای تاسو د دې لیمټ لاسته راوړئ ښه ګلالۍ زده کوونکو راځو د لیمټ د حل دپاره په حل باندې پیل کوو لیکم حل لیکم لیمټ د څو لیمټ د ساین د ا مربع منفي 1 پر ا مربع منفي 1 چې اکس تقرب وکړي یو ته وبخئ ا تقرب وکړي یو ته ا تقرب وکړي یو ته یعنی ا تقرب وکړي یو ته موږ او تاسې که دلته راشو ویګورو دا قیمت یعنی یو مساوي تعویض وکړو یو مساوي کېږي ا مربع پر منفي 1 نو دا که دې سره تعویض کړو نو یو به تقرب چېشته وکړي که چېرته موږ داسې ولیکو چې یو مساوي کېږي موږ او تاسې د دې په ځای قیمت وځګو خپل دا چې ته تقرب کړی یو ته یو چې مربع کړو یو کېږي دا مساوي کېږي 0 سره نو یو مساوي څه شو 0 شو نو پس موږ او تاسې دا لیمټ داسې لیکو چې د دې لیمټ دپاره چې دا مساوي کېږي لیمټ د ساین د یو پر یو باندې چې یو تقرب وکړي شته 0 ده نو دا مساوي کېږي کله چې دا د تقرب وکړي او د ساین زاویه چې کله ډېره کوچنۍ شي نو چې کوچنۍ شي 0 تقرب وکړي په هغه صورت کې د ساین د هغه زاویې برابر دی د هغه زاویه برابر د هغې د نسبت سره لکه د 0 دپاره یعنې موږ او تاسې وایو پر دې اساس باندې داسې هم کولی شو د دې ځواب څو دی یو دی څو کېږي یو نو ځواب موږ او تاسو ته یو راغی او داسې هم لیکلی شي چې ووایي چې ساین د یو تابع چې ډېره بې نهایته کوچنۍ شي دا کوچنۍ شي 0 تقرب وکړي نو دا چې سره برابر کېږي د یو سره نو پس لیمټ ده ساین په ځای یو خپله یو لیکمه یو پر یو چې یو تقرب وکړي څو ته 0 ته نو دا به مساوي شي د یو سره یو چې تقسیم یو کړو یو کېږي نو پر دغه اساس باندې موږ تاسو دا قیمت یو لاسته راځي په پورتني ځوابونو کې وګورئ ګلالۍ زده کوونکو تاسو لومړی ځواب چې دی یو یې راکړی دی نو لومړی ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې راکړل شوی دی اوویشتمه پوښتنه چې اکس محوري اکس مساوي څو کې 4 کې او د وای محوري وای مساوي څو کې 2 کې قطع کړی اوسي نو معادله یې لاسته راوړئ
د دې د معادلې د لاسته راوړلو دپاره موږ او تاسو ته څلور ځواب راکړي وایي چې هغه معادله عبارت د دې لاندې څلور ځوابونو څخه ده. تاسو یې په نښه کوئ. نو x پر 2 جمع y مساوي کېږي د 2 سره. دویم ځواب یې ورکړی دی چې 2x منفي y 2x منفي y مساوي 2. او دریم ځواب ورکړی دی چې دریم ځواب په دې ډول دی چې x پر 2 منفي y x پر 2 منفي y مساوي کېږي د 2 سره. او څلورم ځواب ورکړی دی چې x جمع y مساوي 2 x جمع y مساوي 2 سره. وی د هغه مستقیم خط معادله لاسته راوړي چې د x محور په x مساوي 4 ټکي کې او د y محور y مساوي 2 ټکي کې قطع کړي اوسي. نو تاسو هغه معادله لاسته راوړئ. حل په حل باندې پیل کوو. لیکو چې د x محور چې په 2 کې قطع کړی یعنی x مساوي کېږي د a سره او دا مساوي کېږي د 2 سره. وبخښئ 4 ښه 4 دی. او دا چې y مساوي b او دا مساوي کېږي د 4 ټکي کې یعنی د y محور د 2 ټکي کې قطع کړی دی چې هغه مساوي کېږي د چی سره د 2 سره. موږ او تاسې معادله په دې ډول لرو چې دا د x دپاره راکړل شوي یعنی د x قیمتونه دي. په دې ډول هم لیکلی شي او په دې ډول هم ساده لیکلی شي چې x محور قیمتونه یې موږ او تاسو ته چې راکړي څو دي یعنی x په څو کې قطع کړی 4 نقطه کې. نو هغه نقطه د x چې شو هغې ته که a و a مساوي کېږي د 4 سره او y مساوي مثلا څو کې دی دا مساوي کېږي د 2 سره. نو د مستقیم خط معادله موږ لرو چې x پر a جمع y پر b باندې او دا مساوي کېږي د 1 سره. یعنی x محور د a په ټکي کې قطع کړی دی د x محور د a په ټکي کې قطع کړی دی او د y محور د b په ټکي کې قطع کړی دی. نو تاسو هغه معادله لاسته راوړئ. د معادلې د لاسته راوړلو دپاره x په خپله لیکم د a په ځای قیمت یې 4 جمع y په خپله لیکم د b په ځای قیمت یې 2 او دا مساوي کېږي د 1 سره. دا مساوي کېږي د 1 سره. که موږ او تاسې د دې قیمتونه موږ او تاسې لاسته راوړو نو موږ او تاسې څه کوو د معادلې دواړه خواوې پر 2 کې ضرب وو. کله چې د معادلې دواړه خواوې په 2 کې ضرب کړو نو لیکم چې 2 ضرب د x پر 4 جمع y پر 2 مساوي کېږي 2 1 ضرب 2 1 ضرب د 2. نو پس که دې سره یې ضرب کړو x پر 2 راځي جمع y دې سره اختصاریږي او دلته خپله 2. نو هغه معادله چې موږ تاسو ته راکړل شوې کومه معادله ده دغه معادله ده چې د x محور په 4 کې او د y محور په 2 ټکي کې سره قطع کړی دی. نو موږ تاسې ګورو په پورتني ځوابونو کې چې لومړی ځواب x پر 2 جمع y مساوي 2 همدا لومړی ځواب سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی. اته‌ویشتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې وي که چیرته د بیضوي معادله شکل عمومي شکل راکړی x منفي 625 کل مربع پر 0.0001 جمع y منفي 8 کل مربع پر 0.0025 وي نو عین المرکزیت د بیضوي عبارت له څو سره دی. عین المرکزیت د بیضوي غوښتی دی. دا هم اته‌ویشتمه پوښتنه لیکلي که چیرته x منفي 625 کل مربع پر 0.0001 اوسي جمع دویم قیمت چې راکړی y منفي 8 y منفي 8 کل مربع پر 0.0025 مساوي 1 د بیضوي معادله اوسي عین المرکزیت مساوي له څو سره دی.
وایي تاسو دا لاسته راوړئ. دې دپاره هم 4 ځواب راکړي چې په لومړي ځواب کې لیکلی دی چې ای مساوي کیږي ای مساوي کیږي 0.040 تحت جذر پر 0.049. دا لومړی ځواب دی. دویم ځواب چې راکړی راته لیکلي ای مساوي کیږي ای مساوي کیږي له څو سره 0.040 پر 0.05. او دریم ځواب یې راکړی راته چې ای مساوي کیږي په دریم ځواب کې لیکلي دي چې تحت جذر د 0.000 تحت جذر د 0.000 پر 0.005. او څلورم ځواب یې راکړی راته چې ای مساوي کیږي لیکلي تحت جذر د 0.040 پر څو باندې پر 0.009. دا 4 ځوابونه یې موږ تاسو ته راکړي. وایي عین المرکزیت د دې معادلې څو دی. دغه د بیضوي معادله یې هم راکړي. موږ او تاسې د دې پوښتنې د حل دپاره چې کار کوو څنګه کوو. راځو د دې حل باندې پیل کوو. لیکم حل دپاره لومړی معادله لرو چې x منفي 625 کل مربع پر څو باندې x منفي 625 کل مربع پر 0.001 جمع یې څو ده؟ جمع هم جمع y منفي 8 کل مربع پر 0.005. دا مساوي کیږي د 1 سره. دلته وګورئ د y دغه چې دی مخرج د دې مخرج څخه د x مخرج څخه زیات دی. نو وایو چې a مربع مساوي کیږي 0 یعنی لوی قطر مربع قیمت چې 2a سره دا قیمت زیات دی نو دا لوی قطر دی. b مساوي کیږي 0.001. د دې څخه فرمول لرو چې ای مساوي کیږي 1 منفي b مربع پر a مربع. د دې فرمول کې قیمت وضع کوو چې دا مساوي کیږي 1 په خپله لیکو منفي د b مربع قیمت څو دی 0.001 0.001 پر 0.005 تحت جذر. مخرج مشترک ورته نیسو 0.0 دلته به ولیکو ای مساوي کیږي تحت جذر د 0.005 0.005 منفي 0.001 تحت جذر. دا مساوي کیږي. ګورئ ګلالۍ زده کوونکو کله چې موږ د یو صفر بل هم لري 0.1 کله چې موږ او تاسې دا د دې څخه تفریق کوو د 5 نه چې یو لاړ شي 4 2 په خپله نو دلته پاتې شو 0.00 پر څو باندې 0.005. اخري قیمت موږ او تاسو ته دا قیمت راغی. دا چې په ټولو ځوابونو کې پورته وګورئ مخرج جذر څخه ایستل شوی دی. نو کله چې موږ او تاسو د دې مخرج د جذر څخه وباسو نو ای به مساوي شي د څو سره تحت جذر ده. صورت کې جذر لري 0.040 د جذر لاندې یا 0.0.24 پر 0.005 چې جذر څخه وباسو 0.005 کیږي. څه کیږي 0.005. نو زموږ او تاسو جواب دا جواب سم جواب دی چې راکړل شوی دی. نو په پورتني ځوابونو کې وګورئ چې دا ځواب شته که نه. هو شته دی. لومړی ځواب وګورئ
دلته په مخرج کې 9 څلوېښت. دویم ځواب ګورئ 0.0 دلته 0.00 دی چې صورت کې لرو، په مخرج کې 0.05 دی. نو موږ تاسو وایو چې دویم ځواب زموږ تاسو چې دی سم ځواب دی. نو وایو دویم ځواب سم ځواب دی. نهه ویشتمه پوښتنه په دې ډول ده: انتګرال د 15 ضرب د ډي ایکس پر سیکنډ د ایکس مساوي له څو سره کیږي. د دې لپاره لومړی ځواب ورکړی دی. دا پوښتنه په دې ډول شوې. لومړی ځواب ورکړی لیکلي دي په لومړي ځواب کې کوساین د ایکس جمع سی. دویم ځواب یې راکړی دی لیکلي دي چې 15 پر کوسیکنټ د ایکس جمع هم سی. دریم ځواب یې راکړی دی. په دریم ځواب کې لیکلي دي چې 1 پر کوساین د ایکس جمع سی. 1 پر کوساین د ایکس جمع سی. او څلورم ځواب یې راکړی دی چې څلورم ځواب کې لیکلي دي ln د سیکنډ د ایکس جمع سی. ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسو ته دا څلور ځوابونه د دې پوښتنې دپاره راکړي. وایي تاسو سم ځواب په نښه کړئ. د سم ځواب دپاره په حل باندې پیل کوو. لومړی انتګرال د 15 ډي ایکس پر سیکنډ د ایکس مساوي کیږي. 15 ثابت عدد دی، بهر ته وباسو انتګرال د ډي ایکس پر سیکنډ د ایکس. که دا نور هم ساده کو معادل قیمت لیکو 15 انتګرال د سیکنډ د ایکس 1 پر کوساین د کیږي که نه، کله چې معکوس کړو لیکو کوساین د ایکس ضرب د ډي ایکس سره، یعنی 1 پر سیکنډ مساوي کیږي کوساین د ایکس سره. نو دا به مساوي شي 15 په خپله ضرب ده. موږ او تاسو دلته ګوره کومه تابع ده چې مشترکې واخیستل شي کوساین د ایکس کېږي. ساین د ایکس نو لیکم ضرب د ساین د ایکس جمع سی. نو موږ او تاسو ته دا ځواب راغی. پورتني ځوابونو کې ګورئ ساین د ایکس نشته. معادل قیمت لیکو دا مساوي کېږي 15 ساین د ایکس کوسیکنټ د ایکس کېږي 1 پر کوسیکنټ د ایکس کېږي جمع هم 15 وبخښئ سی جمع هم سی. نو پورتني ځوابونه موږ او تاسو ګورو چې 15 پر کوسیکنټ د ایکس جمع سی لرو که نه لرو. هو وګورئ لومړی کوساین د ایکس جمع سی دی. دویم ځواب کې وګورئ 15 پر کوسیکنټ د ایکس جمع سی لاسته راغلی. وایو چې همدغه ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی، یعنی دا دویم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې راکړل شوی دی. راځو اوس 13مې پوښتنې ته چې 13مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې. دلته به ولیکم 13مه پوښتنه. 13مه پوښتنه کې داسې لیکل شوي دي چې که چیرته د A میټرکس 15 شپږ A 3 وي په کوم قیمت سره د A چې د A ډیټرمینانت مساوي 0 سره وي. یعنی داسې لیکلي دي چې A مساوي کیږي A میټرکس یې راکړی څو 15 شپږ A او 3 اوسي په هغه صورت کې چې A لکه مساوي 0 او A مساوي له څو سره دی. لومړی ځواب د دې دپاره راکړی دی په دې پوښتنې دپاره لیکلي په لومړي ځواب کې چې A مساوي کیږي 25 سره. A مساوي کیږي 25. دویم ځواب یې راکړی ورته چې A مساوي کیږي د څو سره؟ A مساوي کیږي -15 پر شپږ. A مساوي کیږي -15 پر شپږ. دریم ځواب یې ورکړی دی چې A مساوي کیږي د A دپاره یې وکړی -15 او څلورم ځواب دی چې A مساوي کیږي 15 پر شپږ باندې 15 پر شپږ باندې. راځو په حل باندې پیل کوو. د دې حل لاسته راوړو. حل
دا چې د ا میټرکس یې راکړی دی څو دی 5 شپږ ا او 3 په دې ډول ا مساوي دغه میټرکس دی. دا میټرکس چې موږ تاسو ته راکړی دی د دې د قیمت د لاسته راوړلو دپاره موږ تاسو څه کوو محاسبه کوو. نو لیکو چې او ا راکړی دی دا مساوي د څو سره دی د 0 سره. نو پس د ا میټرکس مساوي کیږي 5 شپږ ا او 3. د دې ځای څخه داسې پایله یا نتیجه لاسته راځي چې ا برابر بشي د څو سره اصلي قطر منفي فرعي قطر سره ضربیږي. د اصلي قطر دپاره چې موږ تاسو لیکلي 5 په 3 کې 15 منفي شپږ ا او دا مساوي د 0 سره وسکو. د 0 دپاره چې موږ تاسو قیمت لرو چې دا مساوي د 0 سره دی ځکه د 0 سره وسکو. نو لیکم چې 15 منفي شپږ ا مساوي 0. نو پس شپږ ا به مساوي شي د څو سره 15 سره. ا مساوي د څو سره شو ا مساوي کیږي 15 پر شپږو سره. ګورئ ګلالۍ زده کوونکو په پورتني قیمتونو کې که موږ تاسو وګورو کوم قیمت سم دی؟ په پورتني قیمتونو کې چې وګورو څلورم ځواب سم دی 15 پر شپږ باندې. یعنې موږ تاسو ته دغه قیمت لاسته راغلی دی چې موږ تاسې لاسته راوړو. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا وه زموږ تاسې 13مه پوښتنه چې حل مو کړه تر دې دمه م راورسوله. دا وه زموږ تاسې نننی لوست. نور هم په سپېڅلي ذات سپارمه. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.